ودی صورت مبارک سوره نازعات وایي دوهم صورت دی د دیرشمې سپارې نزع وکښلو ته د شي ویل کېږي لکه نزع السن غاښ یې وکښي نزع الشجره ویې کښله دا درخت نزع الجدارو دیوال یې وکښئ د مابینه څه دا هر شی چې دا د ځایه څخه وخیږي و دې ته نزع ویل کېږي نو په دې صورت مبارک کې دا لفظ د نازعات راغلی دی د دغه رویې څخه و دې صورت مبارک ته سوره څه شي وایي نازعات وایي لنډه یې ده پنځه څلوېښت یا شپږ څلوېښت اختلاف د قراو دی آیات دی در صورت مبارک لنډه یې ده نازعات کمی ملائکې بولي ناشطات کمی ملائکې بولي نازعات هغه ملائکو ته وایي چې دارو د کافرانو د ګناهګارانو څخه په ډېره سخته سختي سره کاشي ډېره سختي دا معنا ده څنګه شان نزول یې دا دی حدیث شریف کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بنده کافر یا ګناه کبیره والا ګناهګار چې توبه نه کاږي مري یوه ډله د ملایکو الله جل جلاله ورته رااستوي د دې نوکانو څخه یې دارو په داسې زحمت راکشوي در دغه زنګنو در کڼیو پورې چې د دې ملایکو خولې پر مځکه وبهیږي دوهمه ډله د ملایکو راځي د دې زنګنو د کڼیو چې کشي تر نامه در غوټیو پورې خولې پر مځکه وبهیږي درېیمه ډله راځي د نامه د غوټیو څخه نه شي بیا در چنګ غړکه پورې څلورمه ډله راځي د سرو د غوږو د سترګو د ژبو د چنګړکه څخه یې دا روح بیا ټولوي دا روح وایي داسې ټوک ټوک سوی داسې ټوټه ټوټه یي رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه یو جلیرګناکه لښته چې په یو لندو پنبه وړیو کې راکشوي داسې ټوټه چې دا څنګه یې راوایستي دا رو دشتي په دشتي ملایکه ورته ولاړې دي لس دانې د جهنم کفن ورڅخه دی چې هغه ته زغره وایي او بدبویي ورڅخه ده چې په هغه سره یې لړي بیا د هغه ملایکو د لاسه کاږي په دغه زغره یا په دې کفن د جهنم یې ننباسي چې د اوره جوړ دی مخ پر اسمانو یې پورته کوي وای د تمام اسمانو دروازې قدرتي الهي دی ورته وتړل شي پام کوئ هغه دروازه چې درو د وړلو دروازه ده بنده شي او دا ملائکو ته دا بدبویي و ته موږ ته دې ورو ورسېږي وای ملائکې دا وایي چې بد رو په بد بدن په بد حمل کې اوسېدی دروازې بندې دي لکه دا چت چې بند ملایکې وکړې ځای نسته دغه ملایکې چې دا رویه اخیستی دي پروردګار ته وایي چې الهي موږ په دې څه وکړه د پروردګار جل جلاله د خپل غږ پر وشي چې ویې غورځوي یې شي لکه دغه آیات شریف یې دلیل دی ویقذفون بالغیب من مکان بعید الله وایي دی راوغورځوي په غیب سره غیب معنا ناخبره غورځېدل دا ډبره د شکشت کړې لپاره چا کې چې عمر دې ته قذف بالغیب وایي نو دغه روح مو وغورځوي دا ملایکې په دغه غیب صورت سره من مکان بعید د هغه لرې مقامه څه چې د 500 کالو لار رفتار دی د اسمان کندره د هغه ځایه څخه
رسول الله صلی الله علیه وسلم دا روح راځي په هر اجزا کې چې د بدن او قدرتي هغه د بدن قبر ته رسیږي د هغه قبر صدا چې په درب او په دروز وهل کېږي چې دا روح یو غلبله کوي وليسمعوها كل شيء الا الثقلين والتمام حیوانات و چرنده و پرنده اوري غیر د انسان و د پیری صدای نه دا حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولکتای پام کړی گای ول د آس ادب دی یا د یو خره ول دا سر په اخر کې یو دم دا سر د اخر راپورته کې دا شي انتظار برت برا دا غلبله ده یو بدبخت رودم ځکه واستوي دغه ملائکه ته نازحات وایي چې په سختۍ سره دا روحان کړي لږ پام کوئ او بله ډله د ناشتاتو ده نشت بیا ودې غوړېدو ته ویل کېږي و یو خورېدلو ته ویل کېږي چې یو شی سره وغوړی پیچلی دی دا بیا ارواح د مؤمنانو د نیک عملو د صالحانو کومې ملایکې چې اخلي هغو ته ناشتات ویل کېږي ولې ناشتات بولي وای د دې نیک عمله د روح د خطو دا ملائکې چې راشي داسې نه کوي چې ور عمله کوي دا ملائکې د باندې ورته ودرېږي یو رقم خوشبویي ورڅخه ده لکه یو عطر و سنټ دا وسلمو ته ورته ونشي دا نارې ورته وایي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راغدية مرضية اے آرام نفسه اے آرام سره اے ښه نفسه اے ښه روحه چې ته وې په یو بدن آرام کې لکه میږی پر خپله لار به روان وي نه دې څوک زهیر کوي نه دې څوک خوابدی کوي نه دې څوک خسته و زده کوي لاندې ای آرام نفسه راووزه و هغه رب ته چې هغه پر تا مهربان غیر غضبان دی خشمجن نه دی در باندې مهربان دی او خدای راضي دی تا راضي کوي وای دارو د خدای تعالی قدرت د بدن صدا شي رابهیږي راوځي لکه چی شي لکه یو شم چې ویلیږي حتی حدیث کې دام راغلی لکه ژی چې ول په دربلۍ وځلی د دې کونج یې څک څک اوبه تویېږي یو چاګله ورته یې للي چې ویې داسې ورته راوځي دلته ملایکې ورته ناستې دي چې دی راوځي داسې قبضه کوي دی ورته را روان دی دې ته ناشتات وایي ولې غوړېدلی دی دا روح ورته اوار سوی دی اماده سوی دی لنډی ده څه ورته وایي ملایکې دا یوه ملایکه ورته وایي وای انقضت الاجال وتقطعت الاعمال وای هغه خپله موده دې تېره کړله خامه بده و په خپل بدن کې دې خپله موده تېره کړله او څه امیدونه چې تا درلودله هغه دې نن قطع سوله بس په مرګ سره نو تمام امیدونه قطع کېږي زوی ته به واده کوم د خیر سره دغه خونې کچه دې دا به پخومه بل لوی ګیټ ایږدم نه کوي و شاته چې موټر سم ورننوځي سراچه به غټومه چې منی به شین کومه دا به رس کومه دغه بل څنګ ته سراشي دی دا په ګډه ومه دا خبرې ګردې سره راټولې کړي وې مګر ملایکه ورته وایي وانقطعت الاعمال وایي هغه امیدونه دې غچي سوله ختم سوله بس بالا
هغه خوړلی چې نوشیجان څه د آینده دپاره انتظار مه کوه، کار دې خلاص شو، رشته هم خلاص شو. شیخ سعدي صاحب وایي زه په سفر تللی وم، په مسافرخانه کې مې شپه سوله، لکه دا زموږ ستی په یو ښار کې مسافرخانه کې مې شپه سوله، بل سړی هم په دا کوټه کې راسره بیده دی، زه مې نو دواړو پرېیستم. چې پرېوتلو ما له خوب راځي، څه ستړی یم، دې ملګري مې پرتې شروع کړلې، داسې وویلول پلانکی شی د پلانکي مملکت په پلانکي ځای ته وړم، پلانکی شی د پلانکي مملکت په پلانکي ځای ته وړم، تجار دی. پلانکی شی د پلانکي مملکت په کتاب کې لیکلي یا ګلستان یې بولي، دا کتاب دا کیسه یې راخښې ده. ورېښم د پلانکي په پلانکي ته وړم، بلور د پلانکي په پلانکي ته وړم، ډبره د پلانکي په پلانکي ته وړم، تیل د پلانکي په پلانکي ته، دا ویې ویل دا کارونه یې ګرده دا یې وویل. وروسته څه وایي کتاب کې لیکل دي، ولباره به نو د خیر سره توبه کاږم، په کنج کې د عبادت به کښېنم، باره نو عبادت کوم د خیر سره، زه ګرجې اورندی د خوبه ګټ. هغه تقریبا نیمه ګانټه یو پاو قدر تقریر دی چې دی یې کوي. سهار هغه نو زه بیده شوم، سهار زه ښه پر وخت را کښېنستم چې اودس تازه کړم، ده ته وم پلانکی 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 غږ نه کوي، ښوروم یې نه ښوري، چې غوږ مې ورته ونیوی د وخته مړ دی سهار ختلی ده. افسوس جوړلم مال هغه د شپې تقریر چې ده وکړي، او هغه وطنونه و ښارونه چې ده نښانې کړي وه، هغه مالونه چې دی و دا یې بل ته رساوي، د بل دا یې بل ته رساوي، او دا لنډه سا چې بیا دا د په دې مسافرخانه و کوټه کې ختلې ده، در کوره نه ورسېدې. اوس څه پکوي، سړی مړ دی. بیا مې اسرایدار راوبولې، ما ورته ویل سرایدار اکا د ولها مال برایي خو سړي ډېرې غټې غټې پرتې ویلې دي، مګر هغه در ځایه نه ورساوي، بې ځایه وغورځاوي. دغه ته دا چې سرایداري دا چې د کوټې کرایه دغه چې مړی زه د خدای په امان. او وخت ښه وخت یا به شاید دی پېژندی چې دا ساجي صاحب ښه سړی دی، یا بیا دا یقین و چې د ده د لاسه نه دا مرګ ختلی دي یې کړی دي. ما چې خپله چټۍ را کړله مړی په هغه ګاراج کې پرېښوی چې اشپایه وه. نو ملایکې ورته وایي چې امیدونه دې ختم سوله، کار دې خلاص شو، بس د هغه وی چې وی بالا نشه کېدلی. دوهمه ملایکه ورته وایي وی ذهبت الاموال وبقیت الاعمال، وی ای سړی مال دې ولاړی، ذهبت الاموال مالونه دې ولاړه د بل په نامه، وبقیت الاعمال عمل در سره پاته دی. تا خو په مال پسې ډېر کوښښ کاوی، ډېره ځغاسته دې کوله، و د عمل سره دې شناخت نه درلودی، ګایي راست و ګایي چپ، ګایي به و ګایي به نه و، خو هغه چې تا نه کوی هغه اوس در سره پاته سو، چې تا په کار درلودی هغه در څه ولاړی بېګانه سو. خو داسې مړم دا چې سوي دي چې وصیت یې نه دی کړی، یوه د خدای نه پکې لري، نو یو کفن تکفین و تجهیز، دغه یو کفن ورکول کېږي، که وصیت نه یې کړی هم کفن د ده حق دی، او یو پورونه ادا کېږي چې د ده پر ذمه باندې، ولو که ده نه دي یاد کړي خو بیا هم پر باندې دي، او د ده سره یو ثبت و ثبوت شته، دا بیا اولاده و قریبان ځینې ورکوي. نور و اخواته یوه کاچوغه الوا یا د الوا ملواک نه لري، که دا ژوندو پسې کوي ښه دی، کنې الوا څه کوي، په چا پسې کوي، په څه شي پسې کوي، یوه د خدای نه لري، ولو که د ده کروړونه و اربونه په لاس کې ول، د یوې کاچوغې د الوا حق نه لري، وصیت یې نه دی کړی.
علما ګرده فتوا ورکوي چې دا د یتیمانو د حقدارانو دی دا د حق نه دی خلاص او وصیت چې وکړي لا ښه شي دغه نه یو درېیمه روپۍ پکښې کې شته مګر چې وصیت نه وي نو څنګه دی دغه شانې ولاړې وله ټول د قریبانو د شرمه د مخلوق یا د دغه کول هغه د قریبانو خیرات چې کوي د ده نه دی دی خلاص نو هغه اعمال در پاته سوله اموال دې ولاړله ورک مال دې څه سو په آخرت بله الله مو دې وساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په مشکات شریف کې دا حدیث دی په باب الزکات کې وایي د اعمالو څه به یو شکل مار جوړ شي د دې مالو څخه به یو شکل د مار جوړ شي په غاړه کې به لکه رالوېدلې لنګوټه ورلوېدلی پیچل سوی پر دغه تنجي باندې بیا ژبه یې هم د اور ده سا یې هم د اور ده د اور ساو د اور په ژبه بیا په دې تنجي کې وایي انا کنزوکه انا مالوکه زه دې هغه خزانه یم زه دې هغه روپي و هغه کالدار و هغه افغانۍ و هغه ډالر و هغه فلانکه یم زه دې مال یم فعرف لا وهولو بیا اویا اتی وی په مځکه ننه باسي برته به راپورته کېږي ادب دی لکه کشنیان هغه ډنګ باډنګ چې سره کوي یار پورته شي بیا کښته شي بیا دغه شانې به په قبر کې ناقراره د جمار د وهلو څه پورته وکښته کېږي زکات یې مه ورکوه چې په لږ نه شي خیرات یې مه ورکوه چې په لږ نه شي بیا هم که دې زکات ورکوئ پر نامه یې ورکوه پر خیښو پر خاله یې ورکوه خیښ خاله خو لرې ده خیر سره سبا دې بیا د بل کار پشم درشي د بل کار پشه دې ولې په زکات چې سترګې ورړنجې کړي دي د زکات هغه سره چې خاندي په سترګو ویل چې خېلې دي نو هر وخت چې غواړې باره درته ولاړ دي مریی دې هم په پیدا کوي زکات یې هم په ادا کوي احسان دې هم پر واچوئ بالا نو څه کوې په یوه ټک درې نښانه خلک دوه پوه دي تا درې پوه ویشته له دونه بیداري نو دا ختم سوله درېیمه ملایکه باندې راچېره شي وایزالت الاشغال وبقي الوبال وایي ستا شغلونه ټوله فریس به ختم تا شغلونه د چا سره درلودله یعنی یارانان دیوالان دي څوک پر کوم دکان کښېنستلې په کومه کوټۍ کې ولاړېدلې پر کوم کتارو پر کوم ورکو پر پتو پر ټیویو پر وسار باندې به ګرځېدلې او یا پر کوم قرآن باندې زنګېدلې پر کوم عبادت باندې رېږدېدلې پورته وکښته کېدلې هر څه اشغال چې دې درلوده هغه دې ختم شو مګر وبقي الوبال عذابونه یې فاته دي لنډی عذابونه یې درکول کېږي ولاړ ونې کسېتې اوس نو وګوره د چا سره چې ناسته ولاړه وه د بدو خلکو سره وه مصنوي صاحب وایي و یاری بد بدتر بود از ماری بد زان کی مارو را تو را بر جان زند یاری بد از تو ایمان و جان برد وی بد مرگری یا بد ناستگوی در بد مار بتر دی چې دا مار په کوټه کې در سره یې ورسره اشتېږي څونه په تکلیف به دا نه دی تکلیف مګر هغه بد مرګری چې ستا سره به پر څنګ روان و یا بیا ته پر څنګ روان وې بدو لارو ته بیا وربوللې په غلاو په زناو په شرابو په ظلمو په غیبتو په وسارو په ټیویو په دې ورکو یې مخته کولې
یاری بد بدتر بود از ماری بد ولی ځان کې مارو را تورا برجان زند د مار سم غوړ نشي تللی سیده په کوټه کې درته خزا دی ویي دي پر جان باندې مګر ووژني دي ختم یې کړی مار څه کوي په سړي ویي نو خو مړ شو نو نور یې څه وکړه هېڅ یې نه وکړه ځان کې مارو را تورا برجان زند هغه دې پر ځان ویي چې مړ دي کې یاری بد از تو ایمان و جان برد بد مرګري خو ایمان و جان دې دواړه و خطرې ته وراشي ایمان به دې هم د لاسه وتلی سر به دې هم په غرغړه زړېږي که به نه زړېږي هغه د غی ده ایمان به دې هم د لاس وتلی سر به دې هم په غرغړه زړېږي نو خو جان و ایمان دواړه ولاړ څنګه شو نو یاری بد بدتر بود از ماری بد دا ایمان هم لاړلی جان هم لاړلی سرم په دار دی ایمان هم ناکرار ولې دغه کارونه چې کول دغه شونه توبه څلورمه ملایکه ورته راتېره چې داسې پر دې ځیګر باندې لاس ورکړي دی خو مړ دی څه ورته وایي وایي توبه لکه ان کان مطعمک الحلال وکنت مشغولا بعبادة ذی الجلال وای خوشحالي ده تا لره داسې پر دې ځیګر باندې دا ملایکه لاس ورکړي دي وای خوشحالي ده تا لره که دې مطعم حلال و خواړه دې حلال و معامله دې حلاله و تجارت چې حلال و نو خوشحالي ده یاو او وکنت مشغولا بعبادة ذی الجلال که چیرې ته اخته وې په عبادت د ذوالجلال خدای نو بیا ستا دپاره خوشحالي ده لنډه ده او حسرت ته ستا دپاره غم و پریشانی ده اوس و ژړا ته لرګی بند که اوس و ژړا ته ملا وتړه اوس ستا د ژړا نوبت دی که دې مطعم من الحرام و حرامه دې ګټله و خوړله یو لړو و چټو انسان ویله دا سر و سر بند نه معلوموي چې د کمې لارې ګټل کېږي پر کومه لار مصرفېږي او نوې اخته په عبادت د ذوالجلال پر هغه باندې له سربیره له تاریک العبادت وې تاریک الصلات ته وې دا یې یو تاریک الجماعت ته وې دا یې دوه او تاریک الصوم لا هم پسې وې لنډه دا روژه دې هم پسې واله نیس نیولی ولاکې ملا صاحب نیوایس هغه دوی روژه و یو سړی عملي و د دا شلم کسره طاقت نه کېدی د شلم عملي و نو یې باره څاښتې راوښتې دي پخوا دا د سارا ماجتان و باره به شلم پکې پاته سو جاتې شاوخوا وکته څوک نه معلومېږي باره ورتېر سو قرار یې ولګېت ووایه باره چې کش کې یو خولش که د دې در خوله راوشي د خدا قدرت ملا صاحب پر راغلی ویل ها دا څه کوې ظالمه د خدای روژه ده اره د ملا صاحب ډېر منت مه را باندې کوه نوی مینه دی د کړی هغه د روژه مات پر هغې مې ولګېت ووایي یعنې هغه زور دی هغه خو مې نه ماتوي نو که دې داسې ولګېتان د روژه مات پر هغې وهله دا به دې مخله درله راشي د خیر سره دا د ملایکو حوالې دي نارې دي دا هغه وخت دی چې د ده څه سا وکتل جنازه سوی لا نه دی کفن سوی نه دی پر ده باندې بیا دا غلبلې وال کېږي دا نو د مؤمن روح چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د باران په شان یا د څاڅکي په شان سره اخیستل کېږي و هغه ته چی شي وایي ناشتات وایي د کافر و د منافق روح چې دی هغه په شدت و زحمت و سختی سره ده سختی سره دی
دې ته بیا نازحات وایي. نزح دا راکښل لکه یو میخ د دیواله څه داسې راوکاږي، یو نالګی یا یو ګل یې داسې د مځکې څه وکاږي، بې پروا هېڅ چې یا دی نیمی کېږي یا ریښې نیمی کېږي یا دا مځکه څیرل کېږي یا به پره خېږي یا مانده خېږي، دا پروا نه. بس نه ملایکې دا نازحات هم دغه ډول لاس ودې روح ته د ګناهګاره بنده ورغورځوي. داسې ځای د بلا څه دي. دا به ولې کېږي؟ حدیث شریف کې راغلی دي، دا یو حدیث شریف په لا ووایي، باره به نو کرار کرار پر ترجمه باندې روان سو، ځکه چې ښه اسرار د دې قرآن او د هر صورت جلا جلا موږ ته وښوول سي، نو زموږ به شناختو تعلق د دې قرآن سره پیدا شي، شناختو تعلق به هم پیدا شي. دوې خبرې واورئ. یوه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ د قیامت به وی ولاړې، یو څوک به ملایکې کشي جهنم ته، دی به غږ باندې وکړي چې یا رسول الله زه ستا امتي یم. رسول الله به وایي داسې ورته وګوري، برته به مخکې نیواړي. بیا به وایي دی ورته وایي چې یا رسول الله تا لږ ښه نه وپېژندم، ده ورته ویلي وایي بیا به دا سړی ورته وایي چې موږ ته خو علماو دا ویله چې هر پیغمبر په ورځ د قیامت خپل امتي دی پېژني لکه هر پلار چې خپل اولاد پېژني. څنګه دی ده؟ نو ته ولې ما نه پېژنې؟ وایي رسول الله به ورته وایي چې بېشکه علماو ته صحیح خبره کړې، علماو صحیح خبره درته کړې وه، هر نبي خپل امتي داسې پېژني لکه خپل اولاد چې خپل پلار پېژني. مګر کله چې درودونه یې پر محمد رسول الله ډېر، زما معرفت د امتي سره په اندازه د درودو ده، او د الله جل جلاله قرب معرفت د بنده سره په اندازه د قرآن د تلاوت. راسئ چې دی په کراره سره غږ سره وکړو. سپین ږیري نه یادوم، ځوانان یادوم. بېله د نمانځه د الله مسولې د الله مبارکه ماش یوازې څو واره ویلی دي په شبه ګوته پورته کړي یو چا که ویلی په دا ځوانه طبقه کې یو د نمانځه الله مسولې و الله مبارک دی، هغه خو چاره نه لري، خو دا نه کېږي چې سړی وایي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم ربنا اتنا فی چې درجې دوه درودو دې ګام واړی، دا خو نه کېږي، دا خوله نه درېږي. او یا یې پر دغه وایي چې السلام علیکم سر د دې ماشاءالله د باندې دا دې ته شپې سل دانې څو واره جاړولي دي په دا اللهم صل یا د سهار د نمانځه بعده یا د مازدیګر د نمانځه یا د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ یا د ژو قدر په شپه یا د پنځوسي په شپه یا د اختر په شپه یا د 12 په شپه یا د 20 په شپه. یو شپه خو به دې رونه کړي که به دې نه یې رونه کړې زه ووایم نو بیا ګیله ولې کوې نو؟ نو دا خدای مثال لري لکه زوی چې په اوړي کې د پلاره څه ورک شي، که څنګه دی زوی دا دی ورک شو په اوړي کې، یو دومره سپین ږیره ده راوستې ورته ویې ده راوایي دا څه دی؟ وایي دا مې تربور دی څه پېژنم، یا دا ستا زوی دی چېرې نو اوس په زوی کوه بیا یې په شناخته کوه. دا زموږ وروستی مثال وایي کې دغه ډول مثال دی چې په اوړي کې بیا ځینې غلا سوي بیا نعوذ بالله من ذلک شیطان بیا غلا کړو د ده سره یې ناشنا کړو. درود پر خوله نه دی راغلی، غیبت راغلی دی، درود پر خوله نه دی راغلی، ښکنځل راغلی دی، درود پر خوله نه دی راغلی، د مسلمان استهزا راغلی، د سپکاوی مې کړی دی، درود پر خوله نه دی راغلی، نسوار پر خوله راغلی، درود پر سګریټ پر خوله راغلی، دا مواد به استعمالول. ماشاءالله خوله د دغه دپاره ده
شناخت و قرب د معرفت الله ولو که الله عالم الغیب دی بنده چې ځان ورنږدې کوي په چا په کتاب د خدای د دغه رویه وایم چې باید موږ ته یې ورسره شناخت